صادق جان به نن چې کوم دی عبدالله جان عرف بیبي د هغه مور بیبي وفات شوې په دې موقع به څه وایي مقبره کې ولاړ السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم صادق خان. ډېره زیاته مننه. بس حقه لار ده، موږ روان یو، زموږ مور پلار روان دي، ټول عالمي چې څومره دی په دنیا کې دا روان دي. خو په موجوده وخت کې په عبدالله جان ډېر زیات خفه په دغه وجه یم چې ډېر ارماني پاتې شو. د مور پلار یې ډېر ارمانونه د عبدالله دپاره، او هغه ټول ارمانونه د عبدالله یوازې پاتې شو. هغه په دغه وجه باندې چې ډېره په غریبۍ کې دوی خپل ژوند تېر کړ. نن سبا څه وس دست لري خو هغه مورکۍ لاړه. نو بس دغه خلکو ته یو پیغام ورکوم چې د خپلو مشرانو د مور پلار ډېر خیال وساتئ، چې خفګانه مو سره رضا شي، د یو بل سره چې کومې مینه وکړئ، محبت وکړئ. 2 ورځې ژوندون دی. نن د عبدالله جان مور نشته، سبا به زما نه وي، بل به مشتاق عالم صاحب نه، داسې به ډېرې چې کوم دی میندې به ځي. خو په کار دی چې موږ فرمانبردار بچي پاتې شو او رضا بچي پاتې شو. دا نه چې مطلب سبا خلک صرف دومره ووایي چې دا زوی ټیک نه و، دا زوی ښه نه و، دغه پاتې نه شو. هغه پاتې شو چې د مور پلار خدمت یې کړی دی. دا مې ټولو ته پیغام دی. عبدالله له الله زړه صبر وکړي. مور ورته ډېره زیاته ګرانه وه، د مور ډېر خدمت کړی دی، او انشاءالله دغه مور په دعا او په دغه خدمت باندې به ټول عمر رنګ بنګ وي او دی به کامیاب وي. ډېره مننه.